د مرګ مسافر درېمه برخه. یا اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا د اسلامي نړۍ غم خورت شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا. د مرګ مسافر د داستان درنو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د مرګ مسافر د ناول د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو واورېدل هغه خپله کرسۍ چوکۍ نور هم د عمیر طرف ته نږدې کړه. زما نوم ارتای خان دی. عمیر بن خزام د هغه لاس ولید. دا چې نور څه وسول دا به په نر خپرونه کې واورو. عمیر بن خزام د هغه لاس ولید. بیا په ډبل اواز سره وویل واوره ارتای خان ته په خپل لښکر کې منګ باشي یې. آیا ما رښتیا وویل؟ آیا ارتای خان په حیرانتیا سره د عمیر په طرف وکتل. تا بالکل رښتیا وویل راهبه. څه وخت مخکې تا خپل یو دښمن مړ کړ چې ستا په دښمنانو کې مشهور و. ارتای خان په خپل ځای کې په ټوپونو شو وویل ته رښتیا وایه راهبه ته ډېر قیمتي انسان یې. عمیر بن خزام د هغه خبرې منځ کې وویل آیا زه پوښتنه کولی شم چې ستا دښمن څوک و؟ هغه زموږ ازلي دښمن د مرګ مسافر و، سپه سالار و. نورو تاتاریانو چې 11 کسان ول خپل لاسونه را اوږده کړل ویې ویل مقدس راهبه زموږ باره کې هم څه ووایه. عمیر جګ سو. اول به زه ستاسو لباسونه بوی کوم چې ووایم ستاسو اسونه کوم دي. د هغه وروسته به تاسو سره شراب څښم او په تفصیل سره به ستاسو د تیر شوي وختونو باره کې معلومات در کوم. ارتای خان جګ سو ویې ویل سمه ده. عمیر بن خزام د ټولو تاتاریانو سره بهر ته راغی. د اسونو سره خوا کې ودرېد. لومړی یې د ارتای خان جامې بوی کړې. وروسته یې نمبر په نمبر د ټولو اسونه ځینونه بوی کول. د ارتای خان آس طرف ته اشاره وکړه. ویل دا ستا آس دی. ارتای خان په چیغه سره وویل د جنګیز خان په روح قسم چې ته یو بهترین انسان یې. زموږ حقان به ستا د پند ډېر قدر وکړي. دې نه وروسته عمیر بن خزام د ژر درو نورو تاتاریانو جامې بوی کړ او هر یوه ته یې خپل آس صحیح وښود. کله چې د څلورم تاتاري جامې بوی کولې په دې وخت کې ابونواس او حوزن هم راورسېدل. په تیاره کې عمیر بن خزام خپل د سر اشاره د ارتای خان په طرف وکړه. ابونواس لاس راوشت کړ. ارتای خان یې د بغل څخه ونیوه. خپلې مخې ته یې کېناوه. خپل آس د صدایبین کلي طرف ته ډېر په تیزۍ سره روان کړ. حوازن هم خپل آس د هغه پسې کړ. عمیر بن خزام په سور سره چیغې وهلې ارتای خان پیدایان وتښتوو، ارتای خان پیدایان وتښتوو. تاتاریانو هم خپل اسونه خلاص کړل. د ابونواس او حوازن پسې شول. په همدې وخت کې هشام او جابر هم په منډه راووتل. د غجل په طرف روان شول. عمیر بن خزام په منډه د سرای مالک ته ورغی. په ډېر وارخطایي سره یې وویل واوره ارتای خان پیدایان وتښتوه. د هغه ملګري ورپسې شول او زه هم د خپلو ملګرو سره د هغه مدد کومک لپاره ځم. د هغو په شمېر کې ډېر وویل د مسلمانانو په خلاف د تاتاریانو مدد کومک د هر عیسوي فرض دی. که تاتاریانو کومه بله ډله راغله نو ورته ووایه چې ارتای خان پیدایان وتښتوه. د تلیم کلا مرکلا په طرف لاړل. عمیر بن خزام د غجل په طرف منډه کړه. هلته هشام او جابر هم اسونه د زینونو سره تیار کړي وو. عمیر په یو ټوپ سره خپل آس باندې سپور شو. د تاتاریانو تعقیب پسې شول. هشام او جابر هم د هغه پسې روان شول. عمیر بن خزام د خورجین د غشو کڅوړه راواخیسته چې ډکه وه. په خپل شا باندې یې وتړله. کمان د اول نه خورجین سره تړلی و. عمیر بن خزام وزني توره د چپنې څخه راویستله. ډالې په خپل چپ لاس کې ونیوه. عمیر بن خزام ته په کتلو سره هشام او جابر هم خپل ځانونه په وسلو سنبال کړل. ابونواس او حوازن شاته وکتل چې تاتاریان خپل اسونه وهي او ډېر نږدې شوي. عمیر، هشام او جبیر هم خپل اسونه په ډېرې تیزۍ سره روان کړي دي. د تاتاریانو پسې ارتای خان ډېر کوښښ وکړ چې ځان خلاص کړي خو ابونواس داسې کلک نیولی و چې د خلاصېدلو امکان یې نه و. پر یوه لاس باندې د آس واګې نیولې وې او په بل لاس باندې ارتای خان ورمیږ کلک نیولی و. صدایبین کلي ته په رسېدو سره ابونواس شاته وکتل چې تاتاریان ډېر زیات نږدې سوي دي. خو عمیر بن خزام هم اوس ډېر نږدې و. د بازار څخه تېر شول. داسې بې کوټې ته ننوتل چې لږ څه تنګه وه. ابونواس د ارتای خان پښه داسې په زور سره په سوک ووهله چې هډوکي ورته مات کړ. ابونواس د خپل آس څخه وغورځوو.
دیوال سره ولګېد چیغې یې شروع کړې ابو نواس او حاضر خپل اسونه بیرته راتاو کړل خپلې تورې او ډالونه یې سنبال کړل دوی غوښتل چې په همدې تنګه کوڅه کې ورسره مقابله وکړي تاتاریانو د عمیر او د هغه د ملګري په باره کې دا فکر کولو چې زموږ مرسته راغلي دي خو کله چې دې تنګې کوڅې ته داخل شول نو عمیر او ملګري یې د شاهین په شان حمله وکړه چې په لومړي ځل یې د 2 تنو سرونه له تنه جدا کړل چیغې یې په هوا کې پورته شوې په حیرانتیا سره یې شاته وکتل چې په دې وخت کې ابو نواس حوازن 2 نور تاتاریان مردار کړل هغوی په نوره حمله کوله چې د کوڅې سړیانو او ښځو د دروازو او بامونو څخه ننداره کوله هغوی په دې پوهېدل چې په دې علاقه کې د تاتاریانو سره مقابله کول خپل مرګ ته اواز کول دي عمر بن خزام اوس د جګړې منځ ته داخل شو تر اوسه یې خپله توره باندې 3 تاتاریان په ابدي عمري خوب بیده کړي وو ابو نواس او حوازن هم د جنګېدو داسې انداز و چې صرف سرونه یې د تنو څخه بې برخې کول پیژندل هشام او جابر د اوسپنې او اور لوبه شروع کړې وه صرف اوس 2 تاتاریان پاتې وو چې د ابو نواس او حوازن سره مقابله کوله یو دم عمر بن خزام د خپلې چپنې څخه خنجر راویست دیوال ته ناست ارتای خان په طرف یې خوشي کړ ارتای خان خپل خنجر راوستی و چې ابو نواس په طرف یې خوشي کاوه خو د عمر بن خزام خنجر د هغه په پشتۍ کې ننوت او د هغه د لاس نه خنجر ولوېد ابو نواس چې خپل دشمن ختم کړی و دا ټول منظر یې ولید او د عمر بن خزام خواته راغی د هغه په سترګو کې خلوص او مینه وه په دې وخت کې حوازن هم خپل اخري تاتاري دشمن خاته کړ راغی او د عمر بن خزام خواته په کوڅه کې د تاتاریانو هر ځای کې مړي پراته وو عمر بن خزام د آس څخه ټوپ کړ د ارتای خان مخ ته کېناست واوره ارتای خانه موږ د مرګ مسافر یو تا زموږ سالار شهید کړی وو موږ د خپل سالار انتقام واخیست عمر بن خزام توره پورته کړه په یو وارې د ارتای خان تنه د سر څخه بېغمه کړه وینه شونکې توره عمر بن خزام په خپل لاس کې نیولې وه چې راشاته سو ګوري چې اربیته د کور څخه راووته عمر بن خزام د ستورو په رڼا کې اربیتې ته کتل چې د سپوږمۍ په شانتې ښایسته وه د عمر بن خزام خواته راغله او په ښایسته اواز سره یې وویل تاسو څوک یاست اربیتې عمر بن خزام او ملګري یې ونه پېژندل ځکه چې په خپلو مخونو باندې نقابونه اچولي وو عمر بن خزام خپل اواز بدل کړ موږ مسلمانان یو د مرګ په تلاش کې دلته رارسېدو آیا ستاسو تعلق د مرګ مسافرو سره دی هو اربیتې د عمر بن خزام په غاړه کې صلیب ته اشاره وکړه خو ستاسو عمر بن خزام بې خبره ونیوه زه د هغې ډلې وړوکی جاسوس یم د دې کار لپاره د صلیب په غاړه کې اچول ضروري وو اربیتې د معلومولو لپاره وویل آیا ستاسو عرب سالار ستا سره نشته عمر بن خزام د سر په اشارې د نه ځواب ورکړ اربیته خفه شوه هغې په تصور کې د خپل ځان نه پوښتنه کوله هغه ولې رانغی هغه چیرته دی کله به راشي آیا هغه سره دومره وخت هم نشته چې د یوې داسې نجلۍ پوښتنه وکړي چې شپه او ورځ د خپل رب څخه د هغه د سلامتۍ دعاګانې کوي په دې کې د خوا د کور د کړکۍ څخه د سړي غږ راغی اربیتې یې لوري دا څوک دی اربیتې ټکان وخوړ او وویل احمد کاکا دا د مرګ مسافر دی هغه چې سالار یې زه د پیدایانو څخه خلاصه کړی وم د احمد کاکا اواز بیا واورېدل شو ودرېږئ زه لاندې درځم چې د تاتاریانو مړي سمدستي لرې کړو که چیرې تاتاریانو ته پته ولګېده نو صدایبین کلي ته به اور واچوي اربیته بیا عمر ته مخاطبه شوه د آس په طرف یې اشاره وکړه زه د آس پیژنم آیا دا آس تاسو د سالار نه دی هو دا آس زموږ د امیر دی آیا ته زما یو پیغام خپل امیر ته ویلی شي د څه پیغام اربیتې په ژړغونې اواز ویل هغه عرب ته ووایه چې صدایبین په کلي کې یو نومورکې نجلۍ هر وخت ستا د سلامتۍ دعاګانې کوي او تا ته سلام هم وایي عمر بن خزام د خپل مخ څخه نقاب لرې کړ په خندا شو زه د هغه نومورکې نجلۍ شکریه ادا کوم عمر بن خزام ته په لیدو سره ټول بدن په لړزان شو د هغې په سترګو کې د مایوسۍ په ځای مینه ځلېده خندنۍ شوه په لړزېدونکي اواز یې صرف دومره وویل ته بیا د ځنګلي هوسۍ په شان په منډو شوه دروازې سره نږدې د امینې سره وجنګېده مورې چغې یې وهلې ورتر غاړې شوه د امینې د شفقت لاس ورته پر سر کښېښود اربیتې خپلې ساګانې په قابو کولو سره وویل هغه راغی امینې په تندي ښکل کړه او وویل ما ستا او د هغه خبرې واورېدې ته خوشنصیبه یې لورې په دومره وخت کې هغه زړور سړی هم بهر راغی چې اربیتې به ورته احمد کاکا ویل عمر بن خزام خواته ورغی د تاتاریانو مړو ته په کتلو سره په تعجب ویل آیا تاسو دوی سره کومه دښمني وه عمر بن خزام خپل توره پاکوله او وویل تاتاریان د ټولې دنیا د مسلمانانو دښمنان دي او موږ ورسره هر ځای کې د جنګ کولو اراده کړې ده احمد کاکا په فخر سره وویل که چیرې ټول مسلمانان ستاسو غوندې کفن په سر وتړي نو یقینا د چنګیز خان دا دعوه به غلطه ثابته شي چې وایي تاتاریان د مسلمانانو لپاره یو عذاب دی زه تاسو سره په تفصیل خبرې کول غواړم راځئ زه د خپل کور دروازه خلاصوم تاسو ټول هلته کښېنئ زه د کوڅې ځوانانو سره مړي چیرته پټوم عمر بن خزام خپله توره په پوښ کې کښېښوده او وویل موږ دلته نه ایسارېږو هسې هم موږ په خپل مقصد کې کامیاب شوي یو د مړي پټېدو څخه وروسته موږ به سمدستي روانېږو احمد کاکا
د کوڅې ځوانانو ته اوازونه وکړل چې ټول راغلل. احمد کاکا ځوانانو ته د خپل شاته کندې کیندلو وویل. ځوانان لاړل، د کور څخه بیلچې او کلنګونه راواخیستل او د احمد کاکا د کور شاته په کنده کیندلو باندې شروع وکړه. څو ځوانانو مړي سره واخیستل. بیا څه مسلمانې ښځې د اوبو لوښو سره راغلل، وینه یې په پښو وسولولې، بیا یې ووینځلې. امینه او ربیته بهر راووتې. امینې د عمر بن خزام په سر باندې د مینې لاس راکش کړ او وویل زویه تاسو نه ایسارېږئ؟ نه مورې، موږ ایسارېدل دلته زموږ لپاره نه بلکې د قطبي کلي لپاره هم خطرناک دی. اوس موږ ته اجازه راکړه، انشاءالله په نږدې وخت کې به داسې وخت راشي چې بیا به موږ په آرام سره کینو. امینې د اربیتې طرف ته وکتل او وویل اربیتې دوی لپاره د خوراک شان راوړه. عمر منع کړه، خو اربیته په منډه دننه کور ته لاړه. لږ وروسته چې راغله په سر باندې ټوکري وه چې پکې انځر، مڼې، وچه غوښه او پنیر و. اربیته د عمر آس خواته ورغله. کله چې په خورجین کې لاس دننه کړ ګوري چې مکې یو ډوډۍ او ستوان پکې دی. اربیته خفه شوه، شاید د هغې په ذهن کې دا راغلی وي چې د عمر لپاره به همدا ساده خوراک پیدا کیږي. او بیا یې ټوله ټوکري د عمر په خورجین کې خالي کړه. بیا د عمر خواته راغله. عمر د امینې څخه اجازت وغوښت. اخر ځل لپاره یې اربیتې ته وکتل، بیا په آس سپور شو. اربیتې تشه ټوکري په لاس کې نیولې وه، د بېروحه مجسمې په شانت یې عمر بن خزام ته کتل. عمر بن خزام چې د صدایبین کلي څخه راووت، هغې څلور لارې ته راورسېد چې یوه لاره د نشاپور په طرف تلله. ابو نواس او حوازن په طرف یې وکتل. تاسو دواړه له دې ځای څخه په پوره تیزۍ سره خیزون ته لاړ شئ. هغه ځای کې لږ آرام وکړئ. د هغه ځای څخه سمرقند، د هغه ځای څخه ګوبي دښتې او بیا تاتار دښت ته لاړ شئ. په هوښیارۍ سره خپله فریضه پوره کړئ. په یاد ولرئ چې تاسې دواړه زما لاسونه یاست. زه به په زړه تیږه ږدم او تاسو دواړه رخصتوم. په یاد ولرئ چې زه به ستاسو داسې انتظار کوم لکه تږي چې د اوبو انتظار کوي. ابو نواسه ته خپل خورجین زما له خورجین سره بدل کړه. په هغه کې اربیتې ډېر شیان اچولی دي، ستاسو به په لاره کې په کار شي. ابو نواس د آس څخه راکوز شو او وویل په دې کې به لږ څه موږ واخلو او باقي به تا ته پرېږدم. نه، موږ ته په لاره کې د سرایو څخه د خوراک لپاره ډېر څه پیدا کېږي. ابو نواس د عمر خواته راغی او وویل آیا دا ستا حکم دی؟ حکم ورته وایې یا د ورور ارزو؟ خو بیا هم دې کې زما خوشي او خوشحالي ده. ابو نواس بې ځوابه شو. خپل خورجین یې د عمر خورجین سره بدل کړ. عمر، هشام او جابر د ابو نواس او حوازن سره خدای پیمانۍ وکړ او سره جدا شول. هر یو په خپل طرف روان شو. ابو نواس او حوازن د قزیون په طرف او عمر، هشام او جابر د خپل وطن مسکن په طرف روان شول. پر دغه خاوره مو د برم او عزت ژغورون کې، پر دغه خاوره مو د برم او عزت ژغورون کې، یو بل اتل لکه یوسف بن تاشفین راولا، تاشفین راولا، د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا، شاهین راولا، خدای اقصا تبع سلطان سلام. دریم فصل د خبرونې درنو قدرمن اوریدو. ابو نواس او حوازن د قیزون په ښار کې 2 ورځې تېرولو څخه وروسته بیا په سفر روان شول. لومړی بخارا ته راغلل، بیا د هغه ځای څخه سمرقند څخه شمال شرق په طرف روان شول چې د ریشم په لار وختل. ریشم د سایبر یا په غټ محیط کې یو جهل دی چې د یخ موسم مرغان ورته راځي چې د تاریان یې ښکار په ډیر شوق سره کوي. د کاشغر څخه مخکې دا ځای 2 لارې لري. یوه لاره یې د التایي غرونو ته او بله یې د ګوبي دښت ته تللې ده. هغوی د شمال طرف ته تاو شول. بیا د ریشم په لار ختل چې د اروپا د والګا سیند څخه یورال غرونو ته د هغه ځای څخه دشت تاتار مشهور سیند څخه ګیروان سیند ته ورسېدل او بیا د هغه ځای څخه شمال طرف ته سرک د تاتار مشهور بیکال ته رسیږي. د ریشم د تجارت ډېر پخوانۍ لار ده. د دې لارې څخه د مشرق ریشم مغرب ملکونو ته ځي. دا لاره د خپل هوانګ هو سیند څخه شروع او د ګوبي دښتې له لارې کاشغر ته رسیږي. دا لاره په 2 برخو تقسیم شوې ده. یوه حصه جنوبي شاخ ورته وایي د دنیا د بام په نوم یادیږي، هندوکش غرونو څخه تیریږي او په کشمیر کې داخلیږي. دویمه برخه یې د سمرقند څخه تیریږي او هرومرو هغه ځای څخه قیزون بحیرې پورې ده. دلته بیا په 2 برخو تقسیمیږي. یوه برخه یې د قفا څخه تیریږي او اسود بحیرې پورې ده، بله برخه یې د شام هیواد څخه تیریږي، اورم بحیرې پورې رسیږي. لیکن کله چې راورسېدل لاره ورڅخه ورکه شوه، ځکه چې په هغه وخت کې په لاره کې توپان او د شپې په تیاري کې صحیح لاره ونه پېژندله. دښت ته دننه شول. کله چې سهار شو ګوري چې هرې خوا ته سون دښتې شیکې ښکاري.
دشتې شګې ګرمې دي او هر وخت به پکې توپانو په دې دشت کې که څوک د شمال طرف ته ځي او شاته راوګوري نو شنه غرونه به ورته ښکاره شي خو که هر څومره مزل وکړي و به نه رسیږي ځکه دا غرونه تبت غرونه دي چې په چین کې دي 2 ورځې په کښتۍ کې ګرځېدل د هغوی سره چې کومې اوبه وې هغه هم ختمې شوې نو ځکه د دشت څخه د وتلو کوشش یې نور هم تیز کړ 3 ورځ د دشت دننه روانو چې یو تیز توپان راوالوت هرې خواته شګې الوتې هغوی خپل مخونه پټ کړي وو ابنواس او حوازن هیڅ شی نه لیدلو یو بل ته اوازونه کول ټولو تر یو ځای سفر کړی و د نیم میل سفر څخه وروسته د ابنواس په غوږونو کې داسې د ډول اوازونه شول لکه ټوله د ګوبي دشته چې د ډولونو څخه ډکه شوې شګه داسې په هوا کې الوته لکه ټوله د ګوبي دشته چې اسمان طرف ته جګیږي ابنواس حوازن ته غږ وکړ خو د هغه د طرف څخه اواز رانغی ابنواس حیران شو خپل آس ته یو چکر ورکړ په زوره زوره یې هغه ته غږونه کول حوازن 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 لیکن د هغه اواز به د دشتې په توپاني بادونو کې ورک شو او د حوازن اواز به یې نه اورېده ابنواس خپل آس سره پوند هغه ځای ته راغی چېرته چې په اخري ځل د حوازن سره خبرې کړې وې ګوري چې د شګو غونډۍ ټوټه ټوټه شوې ده ابنواس د خپل مخ نه لقاب لرې کړ او د حوازن په لټه کې شو یو ځای کې ودرېد د خپل آس څخه کوز شو ګوري چې د حوازن آس ولاړ دی خو هغه نشته ابنواس په ورختایي سره هلته دلته منډې وهلې په یو ځای کې د آس سره نږدې د حوازن د چپنې یوه برخه ولیده ابنواس په منډه راغی کېناست حوازن د شګو لاندې پروت و ابنواس چې د چپنې هغه برخه جګه کړه لاندې ورڅخه د حوازن راښکار کېده په بېصبرۍ سره د حوازن لاندې لاس کښېښود حوازن ژوندی و خو هغه بېهوشه و ابنواس د شګې لاندې 2 لاسونه ومنډل او حوازن یې د 2 اوږو څخه راکش کړ او له شګو څخه یې راویست ابنواس شاته لاړ د خپل آس په طرف خپل مشکي ځای کې اوبه کتلې خو نه وې د حوازن د آس په طرف لاړ چې اوبه پیدا کړي خو د هغه په مشکي ځای کې هم یو غړپ اوبه نه وې مجبور شو بیرته د خپل آس خواته راغی د خورجن څخه 3 مڼې راواخیستې په دستمال کې یې راتاو کړې د خپلې پښې په چپ زنګون یې کښېښودې او په زوره زوره سره یې سکان ورکړل کله چې منې ښې نرمې شوې راجګ شو او د حوازن خواته راغی په 2 لاسونو باندې دستمال ته ښه زور ورکړ د مڼو اوبه د حوازن خولې کې واچولې حوازن سترګې خلاصې کړې د ابنواس په طرف یې وکتل او وویل آیا زه ژوندی یم یا د قیامت ورځ ده د ابنواس په مخ باندې مسکا راغله ته ژوندی یې د ګوبي دشته ده د ابنواس ښه ملګري او ورور نشي اخیستلی ابنواس د حوازن سر په خپل غېږ کې کښېښود او وویل په تا باندې څه شوي وو حوازن په خپل شونډ باندې ژبه تېره کړه د تیز توپان له وچې د شګو غونډۍ ماته شوه زه ورلاندې شوم ته خو زخمي نه یې نه حوازن جګ سو او ودرېد ابنواس د لومړي ځل په څېر جګ سو اوبه یې د حوازن په خپله هم څښلې بیا 2 کښېناستل د مڼو په خوراک یې پیل وکړ ابنواس بیا جګ شو 4 مڼې خپل اسونو ته ورکړې ځکه چې اسونه هم سره وخوړل څه وخت همدلته ناست و د شګو توپان اوس کمزوری شوی و خو بیا هم خبر نه و چې منزل یې کوم طرف ته دی حوازن د اسمان په طرف کتل په ډېره بېهوسۍ یې وویل کاشکې چې عمیر بن خزام موږ سره وای هغه به د شګو بوی کولو څخه ویلی شو چې موږ چېرته یو او موږ منزل کوم طرف ته دی ابنواس په ډېر عقیدتمندۍ سره ویل ته رښتیا وایې عمیر زموږ دښمنانو ته د غره د تیږې څیر کلک ولاړ دی هغه یو شاهین دی چې موږ مخې ته الوځي حوازن په مایوسۍ سره وویل آیا د دشت څخه وتل ممکن دی د حوازن د ځواب په ځای ابنواس جګ شو او په هوا کې یو طرف ته اشاره وکړه حوازنه هلته وګوره حوازن جګ شو ودرېد هغه طرف ته یې وکتل کوم طرف ته چې ابنواس اشاره کړې وه ګوري چې یوه مرغۍ په هوا کې د شمال مغرب په طرف روانه ده ابنواس په چیغې سره وویل حوازنه چېرته چې دا مرغۍ ځي هلته یقینا آبادي خلک شته موږ باید ژر د هغې په تعقیب پسې شو که ته په خپل سفر نشئ کولی ما سره شاته کښېنه په یاد ولره موږ باید وخت ضایع نه کړو قدرت زموږ د مرستې لپاره رالیږلې ده ته فکر مه کوه زه په خپل حواس کې یم ته په خپل آس پور شه 2 په خپلو آسونو باندې سپاره شول او همهغې مرغۍ پسې شول چېرته چې مرغۍ ځي دوی هم ورسره ځي د دشتې توپان اوس هم کم شوی و په ډېرې تیزۍ سره روان و د ماښام څخه مخکې هغوی په خپل آسونو باندې په ټوپونه شول ځکه چې اوس دشته ختمه شوې وه او مخې ته یې غټ میدان و چې د شنو وښو څخه ډک و چې مخکې لاړل د هغوی د خوشحالۍ انتها نه وه ځکه مخکې د شنو پاکو اوبو جهل و ښي طرف ته یوه قافله د شمال مغرب په طرف روانه وه دا هغه لار وه کومه چې دشتې تاتار ته تلله دواړه د اسونو څخه وکوش شول اسونه یې د خوراک او اوبو څښلو لپاره خلاص پرېښودل دوی هم د جهل په غاړه کښېناستل خپلې مخې ته یې دستمال خلاص کړ چې پکې پنیر انځر او وچه غوښه وه ښه په ارامه یې وخوړله شپه یې همدلته تېره کړه اسونه هم تازه شوي وو په بله ورځ د شمال مغرب په طرف روان شول
کوهستان التایی څخه تیر د ګوبي دښتې خوا کې سفر کولو یوه ورځ دښتې تاتار ته داخل شول چې کله د یوې چینې سره خوا کې تېرېدل نو دواړه ودرېدل ځکه چې د مازدیګر د لمونځ وخت و دواړه کېناستل اودس یې شروع کړ کله چې هغوی اودس کولو تاتاریان خاقان غدایي خان د هغه مشر ورور تایي خان اوس جنګیالۍ د هغه ځای څخه تېرېدل چې تایي خان چې هغوی په اودس ولیدل د هغوی په طرف یې اشاره وکړه او غدایي خان ته یې وویل دا دواړه مړه کړه ځکه چې په پیاسا کې چې په ګرمۍ کې په روان اوبو کې مخ او لاس ومځئ د قانون خلاف دی د دې نه علاوه چې غدایي خان د مسلمانانو څخه سخته کرکه کوله غدایي خان نسبتا چې غدایي خان ته رحمدل زړه خوږی و ویل ودرېږه زه ورڅخه پوښتنه کوم خپل آس یې ورنږدې کړ او ترې راکوز شو د ابونواس خوا کې ودرېد ویل تاسو څوک یاست ابونواس خپل شاته وکتل او په اطمینان سره یې ځواب ورکړ موږ دواړه پهلوانان یو د غدایي خان پهلوانانو مقابلې لپاره د مصر څخه راغلي یو موږ اورېدلی دي چې د ښو پهلوانانو ډېر قدر کوي غدایي خان په مسکا ځواب ورکړ او ویل که تاسو دواړه پهلوانان یاست زه به مو مرګ ته پرېنږدم واورئ زما سره زما مشر ورور چې غدایي خان هم دی چې ستاسو د مرګ اراده یې کړې ده لباس نه یې د سپینو زرو سیخ راویست او د هغوی په مخ کې اوبو کې واچو او وویل سبا چې تاسو ماته راوړئ نو تاسې دواړه به ووایئ چې موږ مخ او لاسونه وینځلو بلکې موږ څخه د سپینو زرو سیخ په اوبو کې لوېدلی وو موږ ځکه دې اوبو کې لټاوه غدایي خان واپس راغی خپل مشر ورور چې غدایي خان ته یې وویل بهتر به دا وي سبا یې زما مخ راوړئ د هغوی خبرې به واورو بیا به همهغسې سزا ورکړو تتاري جنګیالیو ابونواس او حازن ونیول په خمه کې یې واچول چې شاوخوا ترې جنګیالي پیره کوله په دویمه ورځ له خیمې څخه راویستل یوې بلې غټې او ښایسته خیمې ته یې راوستل چېرته چې غدایي خان او چې تایي خان ناست و غدایي خان ترې امرنه لهجه پوښتنه وکړه تاسو دواړه په روانو اوبو کې مخ او لاسونه وینځل ابونواس سمدستي په ځواب کې وویل د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو دا چې په ځواب کې یې څه ورته ویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه در بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته صلاح الدین راولا شاهین راولا محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړم محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړم د پاکونکي عمر